متدین ولس د شهیدانو چې یتیمان پاته دي د رب جل جلاله څخه د ښه کفالت غوښتنه کوو پروردګار عالم دې ښه کفالت وکړي او الله جل جلاله دې اسلامي امارت او دغه ژوندیو پاته مجاهدینو او مخلصو مسلمانانو ته دا وس ورکړي او توفیق دې الله ورکړي چې د هغوی ښه پالنه وکړي او د دې غریبانو د دې کونډیانو د دې معلولینو چې په دې 20 کلن جهاد کې قسم قسم معلولیتونه یې په خپلو بدنو کې پیدا کړي دي رب جل جلاله دې ځینې قبول کړي الله دې موږ ته د دې د خدمت توفیق راکړي چې نور نو دا خدمت وکړو د دې د خدمت شکریا ادا کړو او هغه چا دې رب جل جلاله عظیم رحم وکړي او الله جل جلاله دې قبول کړي چې د یو لمانځه وروسته مجاهدینو ته د کامیابۍ دعا کړي په ټوله دنیا کې چې هر چا زموږ د جهاد حمایت کړی دی په قول یې کړی دی په دعا یې کړی دی په اخلاقي لحاظ زموږ د جهاد حمایت کړی دی رب جل جلاله د دې جهاد د جهاد سره د بدر برابر کړي د ټولو څه شکریا ادا کوو ټولو مننه کوو په دې وروستیو وختونو کې امنیت خو الله جل جلاله ښه امنیت راوستلی دی ټول په دې قایل دي په دې وروستیو ورځو کې چې زموږ د ولس